شروع کوم په نوم در رب ذوالجلال چې ډیر زیات بخونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو اوریدونکو نن سره په همراز پودکاسټ کې یو داسې شخصیت موجود دی چې د خپل برکت، ولایت او نجابت یو لوی مستند او اعتماد لرونکي نوم دی. د بلها لویو ښاغلو استاد پاتې شوی دی او دغه شخصیت په اړه موږ په ډاډه زړه باندې دا ویلی شو چې دوی ته صرف په کتو باندې موږ ته د اسلافو زمانہ را یادېږي. د دیرنا د راغلي شخصیت د علم غړانګې او څانګې دومره ګوري دي چې د هغې سورې د هغوی د شاګردانو په شکل کې په پوره نړۍ باندې خور او ور دی. خپل قوت سماعت او قوت گویایی د قرآن او حدیث د رڼا د بقا دپاره د هغې د تشهیر دپاره دا صرف کړه او نظر تر دومره حده پورې کمزوری شو چې په محدب عطسه باندې کتاب لولي هم او ګوري هم او دا د دوی کتاب سره د مینې یو لوی ثبوت دی. تاسو ته به اندازه شوي چې زه تذکره کوم د ډیر محترم شیخ الحدیث حضرت مولانا عبدالحلیم دیر باباجي صاحب چې یو لوی شخصیت دی. د هغوی په ژوند او فن باندې به هغوی سره خبرې کوم. حضرت د ټولو نه لاول خو زه تاسو ته هم او بل یاد دي وي چې د هغوی فرزند ارجمن، فصیح اللسان، لذیذ بیان، شیرین زبان او د اخلاقو یو غر مولانا سید الرحمن صاحب دامت برکاتهم العالیه مونږ سره هم په دغه پودکاسټ کې موجود دی. خوشحاله شم د داسې خلکو زما د زندګۍ ارمانو چې زه د دوی دیدار وکړم، خو زه ځان خوشبخته ګڼم چې دوی سره ناستې مکماله په لاس باندې راغله. حضرت تاسو ته زه د ټولو نه لاول باباجي ته هم تاسو ته هم په پروګرام همراز پودکاسټ کې هرکلی ویم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. وعلیکم السلام ورحمت الله وبرکاتو. د همراز پودکاسټ د تمام مرګرو خصوصا تاسو ډیر شکریه چې تاسو خپل وخت وګستو او د حضرت دیر باباجي صاحب د ژوند په حالاتو باندې تاسو داونه انټرویو کول غواړئ. جی تاسو پر راتللو باندې تاسو ډیر شکریه ادا کوم. والله د تاسو د راتلل زموږ د پاره تاسو د پاره بلکې د تمام علمي دنیا د پاره باعث د خیر وګرځي. امين امين امين. حضرت د روایت مطابق به د ماړو به پښتنه دغه وی چې د باباجي د خوشبو معطر ګل دا په کومه خوره او په کوم سن کې راځرغون شو؟ دیر باباجي دا په زلدیر په هغه وخت کې د ته به ګمنام ریاست وي. خجی اگر چې وی نوم دیر لیکن ګمنام ریاست په دې بنیاد باندې چې په تاریخي حلقو کې داغي تذکره نه کېده. صحیح. وجه داغي دا و چې داغي داسې مشران تیر شوي چې هغوی خپل اقتدار غوښتو، د بل چا ترقي نه غوښتله. خجی ورنه په دغه ګمنام ریاست کې ډېر عظیم علما تیر شوي دي. د هندوستان د ځان سره ډېر نوادرات د علمي دنیا ته راوړي دي. لیکن هغه چا پیژندلونه. نن الحمدلله هغه ګمنام ریاست په تمام دنیا کې روشناس ګرځېدلی دی. بېشک دوی د زلدیر یو تحصیل ادینزی اوچ علاقه ده چې په هغې کې د دوی پیدایش شوی دی په 5 جنوري 1935 کې د دوی پیدایش شوی دی. صحیح. بیا ابتدایي دوی هلته په خپل جومات کې د خپل والد محترم چې هغه د ریاست دیر د طرف نه سرکاري قاضي نه قضا به کوله، د سرکار قاضي نه خپل طلباو ته به سبقونه وي. بیا سرکار ته چې به کله ضرورت راغی دوی به ملاړل او د قضا فیصلې به کولې. او الحمدلله په دغه نوم باندې د هغه ډېر شهرت و. طالب علمان ورسره و. هغه د غربت دور و، لیکن باوجود د غربت نه والد محترم به په کور کې داسې څیزونه ساتل چې په خپله به وږي، لیکن خپل طالبان به مړول او هغوی سبقونه به چې نه هغوی ته وي. صحیح صحیح صحیح. حضرت دیر باباجي د علمی سفر آغاز د کم وخت نو کو علم ته دراتلو شوق د دې څنګه پیدا شو؟ کوم مدارسو کې پاتې شوبې فراغت د کم زینو شو؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما پیدائش سندوی ذکر کو زه خپله د اوش جی چې هغه د قاضیانو کلی خجی هغه د چریکارانو کلی کې وایي چریکاران داسې دغه د چریکارانو کلی ورته وایي قاضیانو کلی. جی زه د هغې باشنده یم. خجی زما پلار د هغې باشنده و. خجی زما پلار چې و نو هغه بزرګ و. خجی یو ورور یې بل هغه عالم و او دا زما دا نیکه چې کوم و د پلار چې مې و نو هغه
بزرګ سامان مشهور وو. خی زه په دغه وخت کې زم په دې علاقو کې د پارسي رواج ډېر زیات وو. خی هر جماعت کې پارسي کې بول او کوڅو کې مدرسې جوړې شوې. خی خلکو پارسي ویله، خی مم پارسي ویله، درس المبتدی او دا کتابونه هم وي. په خپل جماعت کې به ما قرآن پاک وي. خی زم مشر ترو زما اسخرم وو خی عبدالخالق کاکا، عبدالخالق مولوی صاحب، قاضي صاحب د جماعت امام هم وو. خی اکثر ما په دغه نه سبق د قرآن پاک وي. خی دا په دغه سلسله کې زم په کلي کې مولانا قبی احمد صاحب دا ډېر حتانوي رحمت الله علیه دا واقدار دا مرید ما په خیر سره خی دغه سره عقیدت زیات وو. صحیح دغه نه ما د پارتي کتابونه وي. یو دغه شاګرد وو په د خالق صاحب دغه نه مې وي بیٹه کې وو. هغې ته بتلم راتلم، کله بس باران شو جماعت ته بغیر راتلو او بیٹک بس سېدلو. زم په جماعت کې زم د پلار سره ډېر تعلق وو. زما پلار په دغه علاقو کې په قاضي صاحب باندې مشهور وو. زموږ قضا چې وه په دري جدي را روانه وه، سرکاري قاضي نه وو. په دې قضا کې زموږ په جماعت کې یو شنار ونه ولاړه وه. ایته به دا تحصیلداران او د وطن علاقې چې کوم خانان مل دا ټول به راتلل. مونږ په دغه علاقې کې صاحب عزت خلک وو. زموږ کورنۍ کې ټول قاضیان علما تېر شو. دې ته به دا خانان مالکان ټول راتلل، د فیصلې به یې کولې. کله فیصلو کې به ورسره خانان سختي هم کوله، خو لیکن هغه به سختي نه کوله او قضا به یې کوله، لیکن پیسې د حکومت به یې نه اخیستلې، بلکې دې پورې احتیاط به یې کولو چې په خپله به یې شوتل رودل، کار په خپله کولو، په هېچ چا باندې کار نه کولو. که څوک د دوه کسان به رالل چې موږ خو دا فیصله دا خبره کوو، وایي ځئ جومات ته لاړ شئ. زموږ پلار الحمدلله په رشوت کې یا د شیش په اخیستو کې د مدعي مدعي نه الحمدلله ملوث نه و. غریبي وه، عاجزي وه، هر قسمه تکلیفونه وو. زموږ پلار به سبقونه طالبان ته وي 60 دېرش او داسې 10 زیات و کم دا دي د علاقې خلک بیوړ نه، رباط نه، تالاش نه، د علاقو نه به خلک راتلو سبق ووي. لیکن زموږ پلار د جومات روټۍ یا د جومات شی یا د خلکو نه څه شی اخیستل دا بلکل پکې نه و. زم پلار په دې خبرو کې متهم نه و. صحیح. حضرت تاسو علم کله نه شروع کو او بیا کوم مدرسو ته لاړئ؟ خپل کلي دا پارتي مې ویله. بیا د مولوي محمد صاحب غالبا ما بېځایه سر شروع کړی و. ځکه چې هغه عالم و، زموږ سره ډېر دوستي تعلق و او زه به د قدري مې په دا زم په کلي کې یو کلی دی، دا تنډوډاګ یو کلی دی، هغې ته به تلم، دغه سبق به ووایي. شوی که مې خط به یې زده کولو، شو ته به ایت مخلي بیا به کور ته راتلم. په دې کې داسې وه نو زموږ د تره زوی و عبدالحفیظ صاحب، نوم یې خپل عبدالسبحان و، لیکن زم دا پلار سهارنپور ته هندوستان ته ولېږلو. هندوستان علماو عبدالسبحان په دې باندې دغه نوم عبدالحفیظ کېښودلو. بیا هغه په دغه کې دی سهارنپور کې و طبق وی. زه پلار د هغه سره سهارنپور ته ولېږلم. هلته کې ما دا میزان صرف و سرمیر او د علمي صیغه او دا کتابونه ما به وي. تقریبا 4 کاله کې 3 کاله ما لږ تېر کړي وو. بیا وروسته دا تقسیم هند شروع شو.
په تقسیم هند کې زه د روژې چوټیانې شوې وې نو زه د خپل ملګرو سره کور ته رالم او بیا په رمضان شریف کې د هندوستان تقسیم وشو. بیا زه مولانا قیب محمد صاحب غالبا پېښور ته راولېږلم. پېښور کې مرسته د رفیع الاسلام مولانا سمداني صاحب د هغې متمم او د دارالعلوم سرحد د متمم دی ایوب جان بن یوسف د هغه وراره و. بیا هغه وروسته دغې مرسه په شکل سرحد کې راغله. د سرحد په دې مرسې په جوړولو کې یا نورو جوړولو کې د مشورې لپاره زه ورسره شریک وم. د علما باندې ګرځېدو وګورې دوه مرسې جوړې شوې. یوه مرسه جوړه شوله په 2 تالابو جومات کې. 2 تالابونو کې جومات دی. بیا ورسره تقسیم شوله. ایوب جان مولوي صاحب جدا شو او مولانا عبدالعزیز صاحب شو د کوستانۍ و. مولانا قیب محمد صاحب شاګرد و او بدله کې راتلو. هغه د محمد خان په جومات کې جدا مرسه جوړه شوه. علی هذا القیاس زه په پېښور کې به عبداللطیف صاحب رحمت الله علیه چې دا د مرسې ښه استاد و دی و پکې ایوب جان مولوي صاحب پکې و. بیا د هغې جلال خالق مولوي صاحب تقسیم هند چې وشو نو هغه دا دلته کې راغی راویستو څو ورځې تېرې کړلې. بیا هغه د مرسې نه لاړ سرډېرو ته. په سرډېرو کې یو جومات و میاګانو جومات و. سرډېرو نه پرې یو کلی دی میاګانو کلی کې ورته وایي. زه ورسره هم راغلم د مرسې نه. ما په سرډېرو کې د هغه سره فرجامي ویله ورسره ما ډېر ښه مشفق استاد و. بیا د علم حقانیه په مخ په ځمکه مې څرګنده شوله. ما ته د هغې علم راغی. بیا زه د علم دغه ته رالم حقانیې ته رالم او جلال خالق مولوي صاحب د علوم راویستلی و. نو زه مرسته کې ما بیا کلي ته لاړم. نو ما ته دا علم وشر دا کافیه ته نه درځي چې جامې ما نه پوهېږي. نو زه د کلي نه په غلا باندې د پلار نه په غیر د اجازت نه سوات ته لاړم. سوات ته لاړم شهرباغ ته لاړم. په شهرباغ کې یو مولوي صاحب کمل پور صادق صاحب ما د هغه نه کافیه ویله. کافیه شروع کړه. کافیه ما یادوله او لیکله به مې. مې د هغه نه سر ته ورسوله. شیرجمي ما لکې ویله. بیا زه د سوات نه د علم حقانیت بیا رالم. په دې منځ کې څه ورځې په سید مرسته کې پاتې شوی وم. او ما خپله حقانیه خوښوه. حقانیه کې مو بیا د شیرجمي او د کتابونه مې وي. بیا دا زموږ په زمانه کې زموږ استادان چې وو یو دغه مفتي یوسف صاحب رحمت الله علیه و بل فین کړی عبدالغفور مولوي صاحب د سوات دا پکې و. فیاض مولوي صاحب دا پکې و. یو بل د سوات نه راویستلی هغه هم پکې خو دغه ماته نه راځي. بیا د سبقونه مې ووینم د هغې سره پاتې شوم. بیا دورالحدیث ته ورسېدو. په دورالحدیث کې ما داخله واخیستله او د مولانا صاحب زموږ ترمذي بخاري دا کتابونه به وي او ابو داود غالبا ورسره و او مسلم د مولانا عبدالغفور سواتي سره و او دا نور کتابونه چې طحاوي او دا سننین وغیره دا د مولانا یوسف سره و. صحیح. کتابونو چې پارک شوم نو زه بیا زموږ انتهایي تنګ دستي وه. د پلار هم سپټي خو ټول ګاڼه کړي وو. بیا زه پلار ته مې وایي چې زه لاهوري صاحب ته ځم. ته لاهوري صاحب ما لیدلی هم دلته کې راغلی و او کوري ته راغلی په هغه کال باندې.
خو زما په اړه کې د هغه ورسو سره مو کتلی و ښه جي هم مو کتلی خو زما په اړه کې د مینه محبت د لاهوري صاحب سره راغی صحیح صحیح هغه مفسر و جی او د تفسیر د هغه مشهور و جی بیا زما پلار ته مې زه لاهور ته ځم ښه جي د فراغت نه پس ښه جي د پلار مې بیا ولګېدلو ما له 25 روپۍ راکړې 25 25 ښه جي 15 روپۍ په دې اکوړو کې د بازار کې یو دکاندار و هغه دکاندار باندې قراردونه 15 هغه واغستل ښه جي ما 30 په پاتې شوې ښه جي بیا ما روانه کې کوله لما 19 روپۍ ټیکټ د هغه د اکوړونه تر پېښور د لاهور پورې ما په خاصه غالبا شیخ عبدالحق سره رحمت الله ما ته روټۍ راکړه ښه جي د کور نه زه روان شوم 19 روپۍ ما ټیکټ واخیستلو 2 روپۍ ما ته پاتې شولې ښه جي چې لاهور ته رسېدم بیا اتانیز وکړو سروندس پاتې و ښه جي لاهوري صاحب ته لاړم لاهوري صاحب رحمت الله علیه السلام داخله واخیستله تفسیر موږ ټول تقریبا پښتانه وو لږ را پکې پنجابیان وغیره وو ښه جي دوره حدیث شروع شوله دوره تفسیر مناسب موږ ټول په تشهود باندې کېنولو ښه جي سبحان الله هغه ته به اشاره وکړه ما تشهود کې ناسل د راوري صاحب په مجلس کې ذکر کړل ښه جي بیا د ما ډېر عادت ده بیا د ما زنګونان دغه شو بیماران شنو دا وایي پرېښودل صحیح د هغې سره موږ ورځې تېرولې 3 میاشتې ښه جي چې کله 3 میاشتې پوره شولې بیا زموږ امتحان یې اخیستو ښه جي لاهوري صاحب دا خبرې پکې نه وي دا راشه درشه او دا جلسې کول او دا کول دا کول ښه جي د ورته تفسیر ختم شو لیکن چا تصویر نه و ښه جي بیا زم نه امتحان اخیستو امتحان یې خپله پرچې جوړولې صحیح په چا باندې داسې اعتبار نه کول ښه جي امتحان ته کېناستو نو ګرمې چڼې او داسې څیزونه دغه باندې واچول په پوزې باندې ښه جي د جومات په پوړ باندې جي وي دا خورئ او لیکئ ښه جي په هر صورت ما ته هغه صورتونه تقریبا یاد وو خو دا ما خط ښه نه و ما په 100 کې 98 نمبر واخیستلی ماشاءالله ماشاءالله 100 کې 98 صحیح صحیح نو په دې زمانه کې ما شی پرېښودلی و ښه جي طالبانو ملګري وایي چې ما شیخ وخت عبدالحق ما ته پیسې نه وي ښه جي غریبي وه عاجزي وه الله سخونه و بیا ورځې لاهوري صاحب رحمت الله زه به د لاهوري صاحب ښي طرف ته کېناستم ښه جي په تشهود باندې به کېناستم ښه جي لاهوري صاحب ته ناستم بیا ما ته یې ورځې وویل دیگر کے وقت دا دغه اردو ده دیگر کے وقت ملی و ښه جي نماز کے بعد ملی و ښه جي ما ډېره ښه ده جي زه مازدیګر ته رالم موږ په هغه وخت کې په اجمل خدام الدین مدرسې کې اوسېدلو ښه جي او جومات لاندې و چې مونځ مې وکړو بیا زه ورپسې شم هغه کمرې ته زم په کمرې ته لاړم ما ته وی آ گئے ہو میں وایي بیا هغه المارۍ لرې کړله او پیسې راوخت کړې تعداد مسیر چې څونه وي ښه جي ډېر نوټونه یې راکړل سبحان الله وی اس پر یہ خریدو اس پر یہ خریدو اس پر یہ خریدو ښه جي خدای را پاک باندې خدای پاک په دغه جماعت کې را باندې بل څه خدای مهربانه کو ښه جي د هغې تقریبا مخامخ داسې کورونه وو جي د هغه سړي په دغه کې پوج کې ټانکر وسو دکان وو جي لکه دا څه هغه یادوي ډېر څه نو هغه زما د خدای مهربانه کو هغه به تلو د هفتې په ور باندې به راتلو چې
شراب اگر ماته به دا شربت راوړیو خجی یا به مټای راوړی و اوس شی به راوړ ماته به راکولو خجی بیا هغه ماته ولګي در جامې جوړم خجی मैं मेरे पास कपड़े हैं घर से आते वक्त मैं दो जोड़े लाया हूँ अच्छा नहीं मैं अपने के लिए कपड़े बनाना चाहता हूँ मैं अच्छा आपकी मर्जी है खरी प्यारा था कपड़े जोड़े कर ली बास्केट से रहा था जोड़ को खरी 10 रुपये पे रखा हुआ भैया हाँ हफ्ते के बाद आगे मतलब 10 रुपये रखा हुआ सही अल्लाह पाक दगा एहसान पर मैं बंदे को जमागा गरीबी पदागा की परी लाहौर की जुमा की खत पर माशाअल्लाह माशाअल्लाह حضرت څنګه چې تاسو ویلې مونږ دا ویل چې تاسو فراغت د دارالعلوم حقانی نشوي دي او ډېر تفسیر تاسو احمد علي لاهوري صاحب سره کړی دي د فضلو اکثر د فراغت نه پس حضرت دا خواهش چې ماته په یو خزه کې درس ملو شي خو په نن دور کې تنګسای په وخت کې د خلکو دا خواهش ته چې یاره مونږ سرکاري یو جاب ملو شي نو مونږ ته چې څومره معلومات ته چې حضرت چې کوم نه په کوارت کې اچونی مسجد به ورته ویل پای کې سرکاري امام خجی تاسو درس او تدریس بیا څنګه شو خبر ته کوم کنه خجی زه چې د لاهور کې فارغ شومګه خجی د فراغت نه پس بیا د کور ته راغلم خجی په کور کې موږ غریبي وسنو جی په دویم کال بیا زه راغلم لاهور ته خجی چې دویم کال لاړم د لاهوري سره په درس کې شامل شوم خجی بیا لکه ګوجرانواله کې مرته ده هغې ځان سره مدرس کړم خجی بیا لکه هغې ګډ ګډ کتابونه را کړي وو خجی داسې مشکات او د هدایګانې څه داسې کتابونه زه چونکې داسې قابلیت مې ډېر نه لرلو نو ما لکه میاشتې مې درس وکړو خو بیا ګرمي به ډېره کېدله ما بیا ګوجرانواله پرېښوده کور ته راغلم خجی په کور کې بیا ما طالبان درس شروع کړو په دې منځ کې شیخ عبدالحق رحمت الله علیه ما پسې سړی راولېږلو خجی یا سلطان محمد په خپله راغلی دی یا بل څوک راغلی کاغذ یې ورکړی و خجی د چې په منځ کې تاسو پرېښود ها بیا تاسو کوهاټ ته تللي څه ورکوکړ ته زه د مرسي نه دغه ته لاړم د کور مرسي ته لاړم بیا هغې زه په فوج کې نوکر کړم بیا ما د فوجي نوکري نه کوم خجی چې کور ته به لاړم نو هغې به کور راته وایي چې نه موږ ته نوکري کوه نو په دې لیت العال کې ما دغه وکړو د څلورم کاله په فوج کې امامتي وکړله خجی ښه بیا ما څلورم کاله کې د هغې فوج 125 ورشاف و خجی په نوخار کې و بیا د نوخارو ته ما تبدیلي وشوله بنو ته خجی په بنو کې مرتبه زه به هغې ته تلم راتلم طالبانو ته مې سبقونه وي بیا هلته کې مې په رمضان شریف کې دوره تفسیر مې شروع کړله خجی هلته کې به تلم راتلم هغه مولوي صاحب چې کوم ډېر ښه سړي و بیا د 2 کاله غالبا دا ما بنو کې تېر کړل خجی بیا د بنو نه زموږ دغه وشو تبدیلي وشوله کوهاټ ته لاړو خجی په کوهاټ کې سره زه م یخواله کې مرسه قاضي حسام الدین جی په کوهاټ کې هغه کې آبادي خو نه وه خو زه به ورتلم جی په فوج کې دننه ورتلم بیا هغه دغه وشو دا فوج ختم شو جی هغه کمپني ختمه شوله زما نوکري ختمه شوله نو دغه مرسه سره د غیر آباده مرسه وه جی زما خو تعلق ورسره و بیا هغه مرسه ما ته حواله کړه جی بیا د مرسه کې ما د مرسې لپاره پوره الله دې قبول کړي ډېر خدمت به کولو خجی د دې کلي د خلکو سره تعلق ساتلو خلک به راتللو نو تقریبا ما په هلته کې وم بیا هلته کې ما تقریبا 11 کاله تېر کړل خجی او کتابونه مدرسه ښه شوله بیا د مدرسې والا ته اختلاف راغی جی یو جماعت متوازی جمعیت العلماء متوازی که نه متوازی جماعت جوړ شو جی
د هغې مشران چې کوم وو یو دا کوړي باچا صاحب وو مفتي شفیع صاحب وو شامل تانوي صاحب وو داسې ګڼ کسان وو یو ورځ هغې دغه ته راغله واټ ته راغله او په واټ کې زموږ مرسي ته راغلل او مخکې ما ته خبر خو کړی نه و نو طالبان خو زورور خلک دی جلسه وه ډېر لوی عظیمه او دوی په جماعت کې وو طالبان به راتلل سیکل باندې به جنډه ودولې وه او ته به نیغه یې ودوله ما ته مرسي والا وویل چې دا طالبان بند که وایم مخکې تاسو نه وویلي اوس تاسو ما ته ستا خو سمندر دی ما په خپله که مې وکړل اوس طالبان مې وهي ما د هغې نه انکار وکړو د هغې زما سره اختلاف راغلی ما ورسره اختلاف نه وګورئ بیا هغه زه د مرسي نه مستعفي کړم زه مستعفي شوی نه یم چې د الله زه مجرم ګرځېږم هغې مستعفي کړم په دې خبره باندې صرف دا خبره وه چې تا د طالبان وشړه ما زه طالبان شړلی دا خو سمندر دی ونیوي بیا د جماعت کې ما سرکاري مفتي وه هغه کې ما نه بیا هغه وخت تېرېدو داسې ما ته بلې مرسي والا وي والا کې استاد و معین الدین د خټک و ما ته بلې مرسي کې به استاد کوم ما زه د دې مرسي خلکو سره ما چونکې وخت تېر شوی دی په غیبت کې مبتلا شي زه دلته کې استادي نه کوم بیا زه پېښور کې جمعیت العلما یو لوی کانفرنس و ډېر لوی دا بازارونه ټول د علماو ډک وو او په دلته ټول علماو د اندازې نه وتل زه لاړم شیخ عبدالحق راغلی تو سره کېناستم ما ته حال بیان کړو هغه ما ته وي چې ته کوم مرسي ته ځې ما ته به حال وي دا ډېره ښه ده بیا زه خو په کلي کې په کلي کې زه ناست ما طالبانو ته مې سره سبقون وي شیخ عبدالرحمن په سجي راولېږه سړی راولېږلو یا خط چا راورکړی و خو ما اوس پوره یاد نه دي سلطان محمود صاحب دی رالېږلی دی یا خط و خط و او د سړي پوره علم نشته دی و سړی ورسره ما په خط ما دا خط راکړو چې ته مولانا صاحب غوښتلی یې بیا ما خپل پلار ته ویل مدرسه حقانیه لویه مدرسه ده او زه دغه مدرسې ته نه ځم ځکه چې ما راز به پاس شي خپله پر زما راز پټ دی بیا مې پاس شي هغه زه مجبوره نه کړم بیا تقریبا اته ورځې پس ما خیال وکړو چې مولانا صاحب به خفه شي نه په خپل را روان شوم مدرسې ته راغلم مدرسې کې ما د شیخ سره ملاقات وکړم په ملاقات ما ته چې ګورم تا ته سړی در لېږلی و یا ختم در لېږلی و ته رانغلې ما ویله چې دا لویه مدرسه ده زه پکې درس نه شم کولی بیا مولانا صاحب ما ته درس شروع کړ ما انکار کولو مولانا صاحب اصرار وکړ چې ما چې دا غټ کتابونه دې نه شم کولی ونا مې ته ودله کېږي په دغه طریقې سره د مرتګ دا ما مرتګ درخواست نه دی ورکړی واحد غالبا مدرس مزمه چې ما درخواست نه او مولانا په خپل ذاتي طریقې سره مدرس کړم مرتګ هغه وخت نه تر دې وخته پورې الحمدلله اوسېږم او بیا به ما واړ کې ترجمه شروع کړې وه هغې ته به تلم راتلم دا پوړي کې ما تقریبا څو کاله شوي 50 کاله ما تقریبا شوي د اول زه مرسې کې اوسېدم د مرسې بل به راغی یو استاد و بر پسې راغی دا دونه پسې راغی او تنخواه څه خاص تنخواه نه وه یا په دغه باندې چې وخت خو ما په دغه کې دا د مرسې د دې ملي نه د دې د نفرت و مجموعه له خدای په خپل ځای راکړی بیا د کور ته لاړم په کور کې مې وروڼو درې وروڼه مې وو هغوی تقسیم کولو زه هم لاړم ما کشر ورور دی بیا هغه ما پسې
یو درې ځایونه لیکلي کو چې دا ستا شو چې ویې لیکل بیا ما په خپله باندې په سبا باندې دوه خویندې دوه خویندې مې راوغوښتل یو پټی و هغه مې هغې دې مې ورکړو دا ستاسو رسۍ وویل بیا لاړم تقسیم یې کولو دا کشر راته ګډې وډې خبرې وکړې زه ولګېدم او د کوره مې یو بړستن یو د دوی مور بس دغه شی مې راواخیستو چې هغه څه ونه وي لکه زه په دې کور کې عام سړی ما یا بار لکه د علماو سره خلک برتاو کوي زه د کور راووتم پیسې هم داسې راته نه وې ځکه چې زما څلورم کاله 10 کاله تقریبا مرسته کې تېر کړي وو جماعت کې مې تېر کړي وو پیسې الحمدلله ما ته ډېرې وې خو ما پټې کړې نه وې ټولې مې راوړلې پلار ته مې ورکولې ورور ته مې ورکولې او په هغه کې ډېره کمزوري وه ما ته به کور والا وایي چې دا لږ ما ته راکوه ما وایي نه زما وروڼه دي خیر دی ما په دغه زمانه کې په دې امامت کې او د امامتۍ کې په جومات کې ما یو فطرانه اخیستله زه لاړم درس ته بیا به هغه د اختر باندې لمونځ کولو ما زه د فطرانې نالم په دې طریقې سره بیا فطرانه مې اخیستله او دلته مرسته کې څه خاص ترخوا هم داسې ډېره نه وه خو زه زما رسېدی تر پیسو نه او د دې دغه نه دې بل نه تنگ وم ما به دعا کوله لاہوری سے رحمۃ اللہ فرمائے جاؤ اپنے گھر اور اللہ کے دین کا کام کرو اللہ بہت دے گا جاؤ اپنے علاقے میں دین کا کام کرو اللہ بہت دے گا تمہاری طرح بیا ما شروع کړله دوه ایستل ورنه روپۍ دا مې جمع کول ما سره ما په خیال چې پنځم زره دی که 500 دي څه دي دا پیسې را جمع شولې دا په کورو کې بیا دلته کې ځکه واغېستله دا پاتولو څه خاص اسباب نه وو دا بیا ما د هغې خرڅه کړله او دا کولي دې طرف ته ځکه دغه مې واغېستله په ونیم زره باندې څه ورته وایي مرله په نیم زره هغې ما ته الله پاک ښه کور راکړو خپل آباد کړو یو کمره ما ته په کواړې دوستان چې هغوی آباده کړله بهر سره خو داسې دا پازم کور آباد کړو زه بیا د مرسین مې نقل شم هلته کې لاړم تر دې ځای نه پورې اوس زه الله پاک مرتبه دا ټک دی جماعت دی دا مخبل دی ماشاءالله الحمدلله علی ذلک الحمدلله بل تاسو نه حضرت استاسو د بیعت تعلق چې کوم دی د مولانا لاہوری سے رحمت الله علیه په زمانه کې زه علیکم د تفسیر کې خجی ما ته دغه کو چې ما ته دغه کو دا ما ته بیعت وکړه خجی هغه وخت ما تفسیر وې خجی مولانا سے ما ته بیعت وکړو کوئی وظیفه هم نه درکوم چې څو پورته فارغ شوی دی خجی مولانا شرط دا د تفسیر کې چې کوم سره فارغ او تحصیل او هغه به بیعت ورکول چې کوم سره دغه نو دا فارغ بنا هغه دوره کې باندې داخله الحمدلله غیب ماتا خبرو کوم چې مولانا عبد الله نرسي رحمت الله علیه ورستو ماتا غیب صاحب جی دا کله کله به لاهور ته لاړم عبد الله نرسي به زما ډېر عزت کولو چې به لاړم ما وی به خلکو ته میرا بھائی آیا گیا میرا بھائی آیا گیا چې رسوتو باندې به اډې پورې برا سره راتلو او زه په دغه وخت کې مرسته کوم دا غیر په دا خبره شروع شوه صحیح اوس پورې الحمدلله دا مرسته کوم ما د مرسته شي ماشاءالله حضرت استاسو شاګردان چې هغه چې کوم دی نن سبا
په مختلفو میدانونو کې شاسواران یو ډیر لوی کار کوي، کاغه د سیاست میدان یا د درس میدان یا د خانقاه یا د تصنیف میدان. یو خو چې کوم دی زموږ په علاقه کې یو ژوندی مثال به زه واخلم چې زه د کوم ځای نه راغلی یم، نو شیخ الحدیث حضرت مولانا عزیز الدین صاحب دامت برکات ملالیه چې زموږ دا ټوله علاقه په هغوی باندې آباده ده او د بلها فعال کردار ادا کوي. نو دغسې نور شاګردان ستاسو په علاقه کې ستاسو په شاګردانو کې چې هغوی یو لوی فعال کردار ادا یو دغه څه کلی ورته وایي؟ عزیز الدین هریانه پایا دغه نه دا کلی هریانه دغه مولانا پکې یو مولانا پکې مشهور و جی او جمعیت علما کې شامل و جی ډېر ښه سړی و هغه. ښه جی د دې نه علاوه هم ډېر دي جی خو زه داسې د چا نومونه نه علم. ښه جی ښه صحیح. د ستاسو د درس او تدریس په دوران کې حضرت تاسو سره به یو چوکه و په هغې تاسو لیکل کړو تنبیه الغافلین. د دې پس منظر سو هغه چوکو شته او که نشته؟ هغه چوکې خو لږې شوي. ښه جی دا تنبیه اصل کې الغافلین ما دا چوکه به دلته کار مو په طالبانو کاپیه یادوله. ښه جی کم سبق مو ورته ووایي سبا مو ورته اورول. صحیح. نو هغه هسې کله کله طالب یې ووهل خو وهل به مې نه کول. ښه جی نو په هغې کې د خلکو دا وایي چې درته چوکه ورڅخئ. صحیح. دا طالبان د اورولو لپاره وه ښه جی ځکه چې روزانه به ما سبق ته اورولو. ښه جي. اوس بعضې کسانو یاده کړی په هغه زمانه کې او نقل هم رالېږلی دی جی خو هغه ډېر هغه ترجمې لیکل دا کوي. صحیح. نو په دغه وخت کې دا کتابونه ما ولولل.